کوو او خصوصا علماو ته ماشاءالله شیخ صاحب ماشاءالله چهره دې ماشاءالله نورم نوراني سوي ده شیخ صاحب. ماشاءالله تبارك الله. ما شاء الله بارك الله بارك الله في علمكم محمد. شیخ صاحب قاری صاحب بنده مایک دې بنده، قاری صاحب مایک دې بنده. الله مو قدرمن سرلوړي کړه، قدرمن سي. بارک الله فیکم. ما مخکې ګوري راځي خپل مجلس دغه وس سره را یو ځای اسو قاری صاحب لکه چې د کیمرې سره انټرنیټ هم ضعیفه شو. عبدالکریم جان د قاری صاحب صفه هغه بل رقم کولی شي چې هغه بل رقم سي تغیرات پکې راځي، هغه دا اوس ټول صفه نیولې ده، کامنټونه پکې راځي. سره کولی شي یو موډریټر د هغه ورته د اته خانې جوړې کړي لکه قاري صاحب چې مخ خپل ابروډ کې راځي هغسې ورته جوړ کړي، بیا قاري صاحب په غټ هغه باندې راولي دغسې ودرېږه داسې او دغسې اوس ته هېڅ تر څو به درته زه ژوندی یم. تا خو زه موډریټر کړی نه یم، خو ته به دې ما لایف ته راځې که به نه راځې. هغه اکاونټ مې خراب سه لالا جانه، دا یې ما نه وایي همداسې ښه ده چې خراب ده. دا 3000 موډریټران در سره ناست دي، زه هم درنه نور ښکته کېږم لاندې کښېنم. دا خو صرف د قاري صاحب محترم دپاره راغلم لاندې کښېنم، تا زر بیخي راخېږم نور نه. دا به ما نه ولا چې 20 وارې راکړم که زه اوس درته ښکته شو نو پوه سه چې ته هم د چوکۍ دپاره ښکته کېږي. نه دا باید دا د کوم د موږ خپل ملګرو سره خامخا باید دا ملګري ټول موډریټران وي، ځکه چې کله قاري صاحب محترم نه وي باید د خپل ملګري یو ځای کې راټولي او ټول یو ځای کې ناست دي او دا ټول ماشاءالله یو د بل خدمت باید وکړو. چې قاري صاحب اول خو باید ټول د قاري صاحب روډ کې ناست وي، هلته د هغه خدمت وکړو. که بیا نه یو که بیا هر ورور ماشاءالله دا ملګري چې کوم دي دا خاص ملګري دی کې چې هر یو قسم لایو راسي دا نور باید ورسره لاندې ناست خدمت وکړي. یو کس یو شی مې کوي باید یو سړی میوټ را میوټ کړي جګ ټیټي کړي. پرون خو د دې د عمر جان د وجې نه وایي عمر دې ما ته وایي موډریټر کو او هغه خو نه موډریټر وایي عمر دې موډریټر کو څو وارې ښکته کړم او اخر کې بلاک هم کړم، هغه عکسونه یې م راولېږل په وټساپ باندې. نه ما احمد زی صاحب الله دې نه کړي، ما خپله داسې نظریه ده که نه تاسې قاري صاحب سره وخت تېر کړی الحمدلله ده. که علما نه وي د علماو خادمان وي د علماو د پوه خاورې وي د حرام د هر نوع ظاهري و باطني امراضو نه وساتي، بیا خصوصا قوم پرستي و بخل و عداوت و کینه و داسې یو شی د موږ په ذهن و فکر کې نشته. که چېرته د قاري صاحب خیال نه وه کېدای شي د موږ سره هم داسې خبرې چې ډېر بد الفاظ به مې استعمال کړي وه. یو د قاري صاحب خیال او بل دا د دین خیال ده که نه، تر هر څه مهم موږ تاسې ته دین ده. قاري صاحب هم راغلو بې ادبي کېږي چې موږ وغږېږو، نو ډېره حوصله او ګزاره د دې په خاطر کوو چې دا امت سره راټول شي، بیا مؤمنان سره راټول شي، بیا خاص کر علماو یو اتحاد یو اتفاق یووالی وي. ځکه موږ داسې د دین دښمن لرو چې هغه د رسول الله صلی الله علیه وسلم امهاتو ته صحابه کرامو ته الله او د الله رسول ته کنځلې او توهین کوي. نو دا وړې خبرې دي، ته د ما نه خفه زه د تا نه خفه، دا ولا که دومره موږ ته ارزښت لري بیا عالم دپاره اوس موږ تاسې ته په دا میډیا کې څومره توهین کېږي او په شخصي کې که مخامخ یې موږ یې په کیسه کې هم نه یو، نو بیا د عالم ګیله به شي په سر سترګو به یې منو. خو ځینې وخت بیا داسې ایسي نو د مرض ډک انسانان یې هغه اصل هدف و مقصد یې ګیله نه یي، د هغه هدف و مقصد د مسلمانانو ترمنځ تفریقه راوستل، د مسلمانانو ترمنځ نفاق راوستل، په یو بانه او بله بانه بانې لټولي. هغه بیا بېله خبره ده چې د هغه خلکو په مرض باندې الحمدلله یو څه موږ هم پوهېږو. بل قاري صاحب متخصص د الله دې وساتي. الله خوشحال لره قاري صاحب خیر راغلاست، مهرباني. زه تاسو ته غوږ یم، که ضرورت بیا خبرې در سره کوم، که ضرورت نه واسي تاسو سره یې ورځم مجلس ته راسئ. قدرمن صاحب مهرباني. قاري صاحب مولانا تنویر صاحب ستړي مه صاحب خیر راغلاست. السلام علیکم ورحمت الله. خصوصي قاري صاحب ته سلام او تاسې ټولو ملګرو ته الله مقدر من. السلام ورحمت الله وبرکاته. بخیر راغلی مولانا. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. مولانا صاحب ستړي مه شئ. الله مو ونازوجي او قاري صاحب محترم دعا کې مو خصوصیات کوي. الله دې ستاسې خدمات قبول او منظور کړي، الله مو ستړیا قبوله کړه. دا څومره ملګري ناست دي هر یو د ستاینې وړ دی. د هغې وجه دا ده چې تاسې هر ملګری الحمدلله د صحابه کرامو غلام یې، د صحابه کرامو دفاع کوونکي یې.
که تاسې ته وکیل صحابه وویلی شي، سپاه صحابه وویلی شي، تاسې ته نوکران صحابه وویلی شي، نو الحمدلله دا ستاسې لپاره اعزاز دی. الله مو دا خدمت قبول او منظور کړه او امید دی چې قاري صاحب به انشاءالله په خپلو عباداتو کې مونږ او تاسې عاجزان ضروریات ساتي. الله مو وساته خدای جل وعلا دې د تاسو هم د تاسو د ټولو ملګرو دا څونه چې مؤمنان مسلمانان دي نو هلته چې ابابیل جان الله پاک دې تاسو نصیب وکړي بار بار امين. دا د نبی علیه الصلاة والسلام روضې مبارکې ته چې ځې نو هلته لیکلي دي اواز مې شته در سره ارشا مهرباني आवाज مستا صحیح تا غږ دې شته د نبی علیه السلام روضې ته چې ځې بیا هلته په دې لارې ورته جوړه کړې ده چې صاحبي رسول الله صلی الله علیه وسلم او د نبی علیه السلام روضه زیارت نو باور وکړئ چې د سړي دا ایمان یو من ورسره غټیږي الله یو من ورسره اضافه کیږي نو د خوشحالي ځای دا ده د مؤمنانو دپاره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم نه صحابه و ځان او مال او ارث قربان کړل موږ تاسو په دې میډیا کې بیا دغه خپل وجود او عزت د هر رسول الله پس قربان کړل آباد لره आवाज یې ماته بند شو که قاري صاحب انټرنیټ ستونزه ده आवाज बंद से काल से बंद कमजोर محترم موږ आवाज اوري عمال در لګي انټرنیټ مسله ده. نه هغوی زیاتره چې دی دا په پردي براډونو کې قاري صاحب اصل کې پرېږدي نه قاري صاحب چې خپل لایف نه په هر براډ کې چې راشي هغه غورځوي نو بالکل همدا وجه کېدای شي